أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو، د پخوا زمانو څخه د هغه وخت څخه چې انسان پر مخ د مځکې پیدا شوی دی، همیشه دا سوال د هوښیارانو او عاقلانو سره موجود وي او وایي چې سر او سبب او نتیجه د دې ژوند څه ده، او د انسان د پیدا کېدو څخه مقصد او حکمت څه دی، او دا انسان د کومه ځای څخه او د څه شي دپاره و دغه خپل وجود او ژوند او مځکې ته راغی، او بیا چې یو څه معین او لږ ژوند پر دغه مځکه تیر کړي بیا چیرې ځي. دا داسې سوالونه دي چې سړی په فکر او تحیر کې اچوي. لوی لوی عقلونه د دې سوالو د جواب څخه عاجزه پاتې سوي او عاجزه دي. د فیلسوفانو نظریه پکښې خطا او عاجزه سوې. عاقلان، پوهان، فیلسوفان د دې سوالو جواب نسی ویلی، او د انسانانو ژوند په داسې حال کې سو چې په دې حقیقتو هیڅ نه پوهیږي. نو دغه ژوند چې څوک په خپل راتګ نه وي خبر چې څنګه راغلم او د څه شي دپاره راغلم او بیا چیرې ځم، دا ژوند بدبخته او بې معنا وي. ولې کم وخت چې انسان په خپل شاوخوا کې وګوري او ټوله موجود شیان، که کون دی، که جماد دی، که حیوان، په ټولو شیانو کې یو حکمت شته او د یو مقصد دپاره پیدا سوي دي. مثلا لمر راخیږي، خلقو ته روښنایي ورکوي، باران اوري، ځکه په ژوندی کیږي، او حیوانات هر یو ځان ته معینه وظیفه او پایده لري. حتی هغه بې عقل ترین د حیواناتو هم یو وظیفه اجرا کوي. مثلا خر، لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي وتحمل اثقالکم، او فرمایي والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه ويخلق ما لا تعلمون. ټول موجودات که د یو کوچنۍ ذرې څخه راونیسې بیا تر لوی کهکشانو پورې ټوله د یو حکمت او فایدې دپاره دي. مګر ته ای انسان، ستا فایده او حکمت څه شي دی؟ ته پسونه حلالوې خورې یې، پر نورو حیواناتو سپرېږې او کارونه ځینې اخلې. حتی اوسپنه دې مسخره کړې ده، د خپل مصلحت او فایدې دپاره قسم قسم شیان ځین جوړوې، د سکونت دپاره کورونه او لوی تعمیرونه جوړوې، د اغوستلو دپاره د ورېښمو څخه ټوکران جوړوې. دا ټوله ستا په خدمت کې دي. نو ستا د خپل وجود مقصد، حکمت او فایده څه شي ده؟ عبس خوم نه پیدا سوی، خامخا د یو کار او حکمت دپاره پیدا سوی. مګر اوس نو ته د خپل ځان څخه په خپل د خپل وجود په حکمت او هدف پوهېدلی سې چې زما د وجود څخه مقصد او غرض څه دی؟ یا نسې پوهېدلی؟ ولې نسې پوهېدلی؟ ځکه انسان په خپل اختیار په وجود نه دی راغلی چې ووایي ما خپل ځان د دغه کار دپاره جوړ او پیدا کړي. کم وخت چې انسان پیدا کېدی، ایا د ده سره مصلحت وسو چې پیدا کېږي که یا مصلحت نه دی ورسره سوی؟ نو انسان په خپل اختیار په وجود نه دی راغلی. که خوښ وي که ناخوښ پیدا کېږي. نو اوس انسان په خپله پوهېدلی سي چې د څه شي دپاره پیدا سوی یا، او په خپله پوهېږي چې بیا چیرې ځم، دا هم یا. نو انسان باید په خپل مقصد او غرض د پیدا کېدو د هغه چا د طرفه خبر سي کم چا چې پیدا کړی دی. ولې هغه چا چې خلقول یې او پیدا کول یې هغه په هدف او مقصد پوهېږي چې ستا وظیفه څه شي ده. اوس نو هغه ذات چې موږ پیدا کړي یو، د هغه رحمت، د هغه شفقت او مهرباني خوښه نه وبلل چې موږ په دغه بې علمي او بې خبري کې پرېږدي، چې موږ ته دا نه وي معلومه چې د څه شي دپاره پیدا سوي یو، او نه وه خوښه چې په ګمراهۍ او ضلالت او عبثتیا کې مو پرېږدي. نو هغه ذات و خپل مخلوق انسانانو او پیرانانو ته رسولان او پیغمبران راولېږل، او پیغمبرانو ته قوانین او کتابونه راولېږل چې د هغو په واسطه یې هغه مقصد او هدف ورته بیان کړي، کم چې د هغه مقصد دپاره پیدا کړي وه. الله جل جلاله فرمایي رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. الله جل جلاله وایي ما و تاسې ته رسولان در ولېږل چې ښه او بد در وښیي، او د هر یو نتیجه او آخر کار در وښیي،
دا د پاره د دې چې د خلقو سره بیا وروسته تر دغه پیغمبرانو دلائل او عذر د بې خبري نه وي پاته. او فرمایي وان من امة الا خلا فيها نذير. بیا نو هغو پیغمبرانو صلوات الله علیهم اجمعین و خلقو ته دا ور وښول چې الله جل جلاله د څه دپاره پیدا کړي یاست، او خلق یې خبر کړه چې ستاسې د پیدا کېدلو څخه مقصد عبادت دی. انسانان د خوراک، خوب او بازوی دپاره نه دي پیدا سوي، او نه د کار او تجارت دپاره پیدا سوي دي. دغه ټول کارونه هغه اصلي هدف او مقصد د انسان د پیدا کېدو نه دی، بلکې دا هغه کارونه دي چې د انسان سره د هغه اصلي مقصد په ادا کولو کې کومک کوي، او انسان د خپل اصلي مقصد د پوره کولو دپاره آماده کوي. انسان خوراک کوي چې د عبادت کولو طاقت پکښې پیدا سي. واده یې دپاره د طاعت او عبادت د الله جل جلاله دی. کور جوړوي او پکښې اوسیږي چې عبادت د الله جل جلاله وکړي. نو دغه ټول کارونه واسطه او کومک دي د پاره د ادا کولو د هغه اصلي مقصد، کم چې اصلا د هغه د پاره الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی، چې هغه عبادت دی. د چا عبادت؟ د الله جل جلاله عبادت. که د انسان د پیدا کېدو څخه غرض او مقصد خوراک وای، خو خره هم خوراک کوي، نو پس د انسان او خره په هدف او مقصد کې فرق نه راغی. که د انسان د وجود څخه مقصد نکاح او جنسي کارونه وای، خو بزو، سپی او خنزیر دا کار او وظیفه په ښه ډول ادا کوي، بیا نو فرق په مابین د انسان او دغه نورو لکه بزو او سپی او خنزیر څه شي وو؟ او که د انسان د وجود څخه مقصد جنگ، وهل، وژل وای، نو بیا هم د انسان وجود ته ضرورت نه و، ځکه زمری، پړانګ او شرموش په دې کارو کې تر انسان باقوته، شریر او درندگان دي، او دا وظیفه په شکل ادا کوي. نو ای انسان، ستا د وجود او خلقت څخه داسې شی مقصد دی چې ته په هغه شي د نورو ټولو مخلوقاتو څخه تمیز او فرق لري، چې هغه عبادت دی. لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی موږ پیرانان او انسانان نه دي پیدا کړي مګر د عبادت دپاره. دا معلومه سوه چې اصلي غرض او هدف د انسان د وجود څخه فقط او فقط طاعت او عبادت دی. او بیا الله جل جلاله فرمایي ما اريد منه من الرزق وما اريد ان يطعمون. او بیا فرمایي انا جعلنا ما على الارض زینة لها، وایي موږ ګرځولې دي شایست د مځکې دپاره هغه شیان چې پر د مځکه باندې دي، په هغو شیانو مو مځکه ښایسته کړې ده. دا د دې دپاره چې موږ خوند پر واخلو، تفریح او میلې وکړو، یا بلکې الله جل جلاله یې جواب وایي لنبلوهم ایهم احسن عملا. دا ټوله ښه ښایسته شیان چې د مځکې پر مخ د زینت دپاره پیدا سوي دي، دا ټوله د امتحان او ابتلا دپاره دي، چې کم یو د تاسې څخه ښه عمل کوي چې بیا به بدله جنت وي، او چې بد عمل کوي هغه به اور ته ځي. بیا الله جل جلاله فرمایي الذي خلق الموت والحیاه. دا ولی مرګ او ژوند پیدا کړی دی لیبلوکم ایکم احسن عملا. نو ښه عمل او عبادت د انسان د وجود او خلقت څخه مقصد او غرض وو. نو که چا د خپل وجود هدف او غرض پر ځای کړي کوم چې الله عز وجل د هغه دپاره پیدا کړی دی، نو دغه نفر په دنیا او آخرت کې نیکبخته او کامیاب سو. مګر کم څوک چې هغه غرض او مقصد چې د هغه دپاره الله جل جلاله پیدا کړی دی پر ځای نه کړي، هغه بیا د دنیا او آخرت بدبخته او شقی دی. الله جل جلاله فرمایي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دغنو هغه عزت، شرف او فضیلت دی چې و انسان ته د الله جل جلاله د طرفه ورکول کیږي. دا شرف او فضیلت نه دی چې انسان د یو ادارې رئیس وي، یا د یو مؤسسې مدیر وي، یا ښه تعمیر او کوټې ولري، یا ډېرې نغدې پیسې ولري. دا شرف او فضیلت نه دی. هو
په دنیا کې به خلق شرف بولي، خدا داسې شرف او عزت دی چې په دغه شرف کې نور خلق فاجر، فاسق، کافر او مشرک ستاسې سره شریکان دي. که ته کوټی لرې هندو یې هم لري، که ته پیسې لرې یو خونخوار او قاتل او فاجر یې هم لري، نو دا فضل، شرف، عزت نه دی، بلکې فضل او شرف الهي هغه دی چې ته د هغو کسانو سره کم چې الله جل جلاله ذکر کړي دي چې نبیین، صدیقین، شهدا او صالحین دي. فحسن اولئک رفیقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. او الله جل جلاله فرمای ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دا د چا کلام دی او څوک وایي؟ الله جل جلاله فرمای چې ته کامیاب یې اے انسانه، اے فرمان برداره، اے تابع د رسول الله په ډېره لو او عظیمه کامیابی سره. او هغه شی چې د الله جل جلاله په حضور لوی او عظیم وي هغه به څنګه وي؟ ایا هغه چاته به بیا تاوان او خساره پیښ شي؟ هغه چې د الله جل جلاله په حضور په عظیمه کامیابی کامیاب شي؟ یا قسم په خدای هغه نه تاواني کیږي. شه که یو سړی بیا متابعت د الله او رسول ونکي او پر بل لار روان وي، د هغه په باره کې هم الله جل جلاله فرمایي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده تر سرو اشارو تیریږي. د الله جل جلاله تر اشارو تیریدل منع منع منع. الله جل جلاله زنا منع کړی ده او دی زنا کوي. سود او ربا منع ده، دی په اخته وي. د لمانځه پرېښول منع دي او دی یې پرېږدي. د قرآن کریم څخه لرېوالی منع دی او دی ځینې لرې کېږي. د مور او پلار آزار منع دی او دی یې آزاروي. ټول حرام پر مسلمانانو منع دي. خدای د الله جل جلاله تر حدودو تیریږي، د الله جل جلاله و اشارو ته نه درېږي. مسلمان داسې نه وي. مسلمان که ټوټه ټوټه کې بیا هم د الله جل جلاله و حدودو ته نور نږدې کېږي، ځان د حرامو څخه ساتي. مګر هغه چې د الله جل جلاله تر حدودو تیریږي، الله جل جلاله وایي چې څه پکوم؟ يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله جل جلاله فرمای کچا سرکشي او نافرمان برداری د الله او رسول وکړه فقد ضل ضلالا مبینا. نو د انسان د خبرولو د پاره چې ته د څه د پاره پیدا سوی رسولان پیغمبران راغله او هر امت ته د الله جل جلاله د طرفه پیغمبر راغی او حکمت د الله جل جلاله دا غوښته چې هر امت ته جلا جلا رسول راولېږي. کم وخت چې به هغه رسول رحلت وکړي او وفات بسو او امت به هم ختم سو، بیا به بل رسول راغی، بیا چې به هغه هم وفات سو او امت به هم پای ته ورسېدی، الله جل جلاله به بل رسول راولېږي. هر امت ته رسول راتی تر څو چې الله جل جلاله خپل پیغمبران پای ته ورسول پر راتګ سره د خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. او د هغه د رسالت د ساتنې ذمه هم په خپل الله جل جلاله پر ذمه واخیسته چې دا رسالت شریعت او دین د اسلام دی. مگر محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله او خاتم النبیین دی. دا حکمت د الله جل جلاله چې په آخره زمانه کې یو رسول راولېږي او بیا تر هغه وروسته بل رسول او پیغمبر نسته. محمد صلی الله علیه و آله وسلم و ټولو امتو ته رسول دی او ټولو پاته نسلو ته رسول دی. د مخنی ټول رسالتونه او ادیان د ده علیه الصلاة وسلام په رسالت منسوخ سوه او د ده علیه الصلاة وسلام په کتاب قرآن مجید ټول سابقه آسمانی کتابونه منسوخ سوه او رسالت د محمد علیه الصلاة وسلام چې افضل الخلق او سردار د اولادې د آدم علیه الصلاة وسلام او خاوند د بیرغ په ورځ د حساب او کتاب دی او دی صلی الله علیه و آله وسلم اول هغه څوک دی چې د مځکې څخه راپورته کیږي او هغه څوک دی چې اول جنت ته داخلیږي صلوات الله وسلامه علیه.
د ده رسالت آخري رسالت دی. الله جل جلاله ټول د مخکني انبیا په علامو او معجزو تایید کړي دي. داسې معجزې ورکړي دي چې هغه معجزو پر دې دلالت کاوه چې هو دی نبی دی. دا د پاره د دې چې بل څوک د نبوت دعوه ونه کړي. که چا ویل زه نبی یم، خلق ورته ویلی سي چې ستا د نبوت اسناد راښکاره کړه. ولې دا د دنیا معمول دی چې د هر چا سره د هغه د پیژندګلوۍ اسناد باید موجود وي، چې هغه اسناد باید دا ثابته کړي چې هو دی هغه سړی دی چې دی یې دعوه کوي. نو که یو څوک د الله جل جلاله د رسالت دعوه وکړي چې زه رسول یم، نو خود خلق د دغې دعوې د اثبات لپاره دلیل او اسناد غواړي. نو ځکه الله جل جلاله د هر نبی سره دلیل او اثبات را لېږي چې هغه دلیل به دا ثابتول چې هو دی نبی دی. مثلا عیسی علیه السلام مورزاده ړوند او پس جوړاوه او مړی په اراده د الله جل جلاله را ژوندي کول. د موسی علیه السلام سره لکړه وه چې وبې غورځول، لوی مار به ځینې جوړ سو او هغه د ساحرانو ټول جوړ سوي شیان یې تېر کړه. او لاس چې به د جیب یا بغل څخه راویستی داسې به برېښېدی لکه لمر. دارنګه هر نبي ځان ته معجزه درلوده. خو زموږ په دغه اوسني بحث کې دا مقصد نه دی چې د هغه نور انبیا علیهم السلام معجزې بیان کړو. که څه هم د هغو معجزې ډېرې او ښکاره دي، خو د هر پیغمبر معجزه به د ده د رسالت په ختمېدو پای ته رسېدل. څو د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم رسالت او نبوت راغی او د ده صلی الله علیه و آله وسلم رسالت الله جل جلاله په ډیرو علامو دلایلو او معجزو موږ ته ثابت او یقیني کړي چې خلقو ته دا واضحه او ښکاره سي چې دی علیه الصلاة والسلام رسول الله دی. علماو د ده معجزې حساب کړي دي او ذکر کړي دي چې دا معجزې تر زرو زیاتې دي او دا ټول د دې دلایل دي چې محمد علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله رسول دی. او دغه معجزو پر هغه کسانو چې په درواغو بې د نبوت دعوه کول لار بنده کړه. هغه کسان چې په درواغو بې دا ویل چې زه نبی یم، لکه څرنګه چې پیښه هم سوه، پر هغو لار بنده سوه. د رسول علیه الصلاة والسلام په وختو کې څو نفرو د نبوت دعوه وکړه او پس له رحلت څخه د ده علیه الصلاة والسلام هم خلقو د نبوت دعوه وکړه. ولی خلقو چې مجد، لویی، کامیابی، عزت، اعتبار د رسول علیه الصلاة والسلام ولیده او دا یې هم ولیده چې د ده علیه الصلاة والسلام دین تر شرق او غرب ورسېدی، نو ضعیف النفس او جاه طلبو خلقو وویل موږ ولې دغسې د نبوت دعوه نه کوو. نو یې دا دعوه هم وکړه، مګر د عامو خلقو د طرفه دا دعوه ومنل سوه او هغه د درواغو دین یې دوام او ثبات وکړي. یا یو د دغه دعوه کوونکو چې یو نفر و په نامه د مسیلمه څوک؟ د چا د پلار نوم زده دی؟ د هیچا نه دی زده. تر اوسه په نامه د مسیلمة الکذاب یادیږي. کذاب یعنی درواغجن. د پلار د نامه پر ځای د درواغجن لقب وګټي. کدی د رښتیا پیغمبر وای، خلقو به مسیلمة الکذاب ورته وایه. او کچیرې بیا محمد ابن عبدالله په خپل رسالت کې درواغجن وای، العیاذ بالله، د ده نتیجه به هم داسې وای لکه د مسیلمة الکذاب، یعنی ده به هم د کذاب لقب ګټلی وای. مگر بقا، دوام او کامیابی د دین محمدي صلوات الله علیه پر دې دلالت کوي چې دا دین د الله جل جلاله د طرفه دی. مگر ناکامی د مسیلمه او مرګ د رسالت او نبوت د هغه په هغه ابتدا کې د نشرېدو حتی پر ټوله مخ د مځکې داسې څوک وجود نه لري چې ووایي اشهد ان مسیلمه رسول الله. حتی که د هغه اولاده، هغه چې د مسیلمه د نسل څخه وي، په دې کې شک نشته چې شاید اوس هم د هغه نسل موجود وي. که د هغو څخه پوښتنه وسي چې ستاسې نیکه 1400 کاله د مخه ویلي وه چې زه نبي یم، تاسې څه وایاست؟ هغه د ده اولاده به درته ووایي چې هغه درواغجن و. دا ولې؟ ځکه هغه درواغ ویل. یو بل نفر چې نوم یې طلیحه الاسدي و، په شمال کې د جزیرة العرب د حایل په شاوخوا کې
هغه هم په خپله قبیله بنو اسد کې د نبوت دعوه وکړه او دی هم د ډېر قدرتو خاوند و. یوازې دی نه بلکې مسیلمة الکذاب او اسود العنسی په یمن کې او شجاع ابن حارث دې ټولو قدرت، امکانیات او طاقت درلودي او دوی دا خیال کاوه چې دغه زموږ قدرت او امکانیات به دا زموږ نبوت را کامیابه کړي. مګر څرنګه چې د دوی ټولو قدرت او امکانیات زمینی وه، الهي او آسماني کومک نه و ورسره، یا دا چې دلاوره او قوي وه لکه طلیحة الاسدي. یوازې دی په جنگ کې د 1000 نفرو سره برابر و، یعنی که 1000 نفره یوازې د جنگ دپاره راوتلي وای، هغه 1000 یې ځغله. دی و چې عکاشه رضی الله تعالی عنه یې شهید کړي. یوار یې د نبوت دعوه کړې وه، خو بیا په آخر کې مسلمان سو او توبه یې وکړه. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د ده توبه قبوله کړه. دا طلیحة الاسدي او اسود العنسی په یمن کې چې دی هم د جبابرو څخه و د مځکې، او بل مسیلمة الکذاب او د قوم چې الله جل جلاله د دوی په متعلق فرمایي ستدعون الى قوم اولی بأس شدید. هغه خطرناکترین خلق د عربو په جنگ کې چې په یمامه کې وه، دغه نفر ټوله قوي خلق وه. دې ټولو د نبوت دعوه وکړه، مګر څرنګه چې د دوی امکانیات زمینی وه او الهي کومک نو ورسره او په درواغو یې د نبوت دعوه کړې وه، هغه دعوه او نبوت یې مړ سو. مگر رسالت د محمد صلی الله علیه و آله وسلم واقعي او الهي رسالت وو، د خپل ځان څخه نور راوړي. الله جل جلاله د خلقو د لارښوونې دپاره رالیږلی وو، نو ځکه دعوت، رسالت او دین یې تر ابده باقي او سالم پاته سو او پاته به وي. نن ورځ د مځکې پر مخ تر 10 میلیونه زیات مسلمانان دا شاهدي ادا کوي چې محمد رسول الله، او هیڅ داسې یو دقیقه نسته چې پر منبر دی یو څوک نوی ولاړ او دا شاهدي دې نه ادا کوي چې محمد رسول الله. یو مسلمان عالم د مځکې پر مخ یو بحث او څېړنه کړې ده، طول او عرض د مځکې په جغرافیایي حساب معلوم کړی دي او د مځکې پر مخ یې د وختو اختلاف کتلی دي او په پای کې دې نتیجې ته ورسېدی او ثابت یې کړه چې یو اذان 24 ساعته دوام لري او ویل کیږي. ځکه کلی، ښارونه او وطنونه چې د مځکې پر کره موجود دي په وختو کې فرق سره لري. مثلا په یو ځای کې د سهار اذان پر 6 بجې کیږي، په هغه بل کلي کې چې د مغرب خواته واقع دي هلته بیا پر 6 بجې او 2 دقیقې کیږي، او په هغه بل وروستني ځای کې پر 6 بجې او 4 دقیقې کیږي. دغسې نو پسې ځه چې دغه یو د سهار اذان په سبب د اختلاف د ځایو او وختو پای نه لري، او بیا بل اذان چې دغه وخت د تغییر ښه مثال سایه ده. لکه څرنګه چې سایه په کراره روانه وي، دغه رنګه یو وخت هم د مځکې پر مخ په تدریج او کراري سره روان دی. مقصد دا چې داسې دقیقه نسته چې څوک دې پر منبر نه وي ولاړ او نه دی وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. کمه کامیابی، کمه بقا او کمه همیشه توب سته، اضافه تر کامیابی او بقا تر دین زموږ د نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. اوس به بعضی معجزې د خیر الانام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم درته بیان کړو. اولا د ټولو معجزو په مقدمه او شروع کې معجزه د قرآن کریم ده، چې دا معجزه هغه ابدي او باقی معجزه ده تر ورځې د قیامت. ځکه هغه نورې ټوله معجزې د هغه خپل وخت سره پای ته ورسېدې او دین تر اوسه او قیامت پورې به پاته وي. نو دغه ابدي دین دپاره یوه ابدي او تر قیامت پورې پاته معجزه پکار ده. نو الله جل جلاله دغه خپل کتاب قرآن مجید یې تر ورځې پورې د قیامت معجزه وګرځوه، تر څو چې دا دین موجود وي قرآن کریم به هم معجزه پاته وي او نه تغییر او نه تبدیل پکښې راځي، او د هیچا په وسه هم نه ده پوره چې یاد یو حرف بالا کې او یاد یو حرف ځینې کم کې. ځکه دا قرآن په سطور او صدور کې په امر د الله جل جلاله محفوظ پاته دی چې د سطور څخه
مقصد نوشته او د صدور څخه حفظ مقصد دی. الله جل جلاله فرمای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. پر ټوله مقدم ذکر داسې کتاب نسته چې هغه دې د تغییر تحریف او تبدیل څخه ساتلی سوی وي بېله کتاب څخه د الله جل جلاله قرآن مجید، ځکه د هغه ساتنه په خپله الله جل جلاله پر ذمه اخیستې ده. که دا ساتنه د خلقو پر ذمه وای پخوا به لا ځینې ضایع سوی وای، لکه نور چې ضایع هم سوه. دغه معجزه د قرآن و موږ ته د رسول علیه الصلاة وسلام څخه او هغه ته د جبریل علیه الصلاة وسلام څخه او هغه بیا د لوح محفوظ او الله جل جلاله څخه راغلی ده. او موږ ته چې دا معجزه راوړې ده هغه امي او داسې څوک و چې نوشته او ویل یې نه و زده. که دې یو حرف د هغه مخ ته ایښی وای چې دا حرف څه شی دی نه و خبر، او که دې قلم په لاس ورکړی وای چې فلانی حرف نوشته که بیا هم نه خبر. دغه امي سړي صلوات الله علیه داسې قرآن راته راوړي چې ټوله بشر د هغه څخه عاجزه دي. د کم وخت څخه چې نازل سوی دی بیا د قیامت تر ورځې پورې ټوله بشر د دې څخه عاجزه دي چې یو کوچنی صورت د قرآن کریم په مثل راوړي چې دا په خپله پر دغه دلالت کوي چې دا کتاب د الله جل جلاله د طرفه دی. ولی که چیرې دغه قرآن په خپله د محمد علیه الصلاة وسلام د طرفه وای بشر به کولی سوای چې مثل او مشابه یې راوړي. مثلا که زه د یو نجار په صفت او بشري طاقت یو میز جوړولی سم، بل څوک هم دغسې یا تر هغه بهتر میز جوړولی سي، ځکه دا بشري کارونه دي. مګر که یو سړی چې د هغه سره هیڅ امکانیات او وسایل اسباب د یو کار نه وي او داسې کار وکړي چې ټوله بشر سره د امکانیاتو او وسایلو د هغه د کولو څخه عاجزه وي، نو دا معلومه خبره ده چې دا شی د دغه سړي د طرفه نه دی بلکې د الله جل جلاله د طرفه دی. ټوله بلیغ او فصیح خطیبان، ممتاز او لوړ شاعران، نابغه انسانان د قرآن مجید د بلاغت او فصاحت په مقابل کې عاجزه پاتې دي. او سوه هغه قرآن چې پر نبی امي هغه چا نازل سوی دی چې لیکل او ویل نسی کولای، د ده علیه الصلاة وسلام د ویلو او نوشته کولو نه قدرت معجزه دی. الله جل جلاله فرمایي وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك. دا ولی اذا لارتاب المبتلون، یعنی هغه کسان چې په زړو کې شک دی هغو به ویلی چې دا د ده علیه الصلاة وسلام تألیف او تصنیف دی، ځکه دی علیه الصلاة وسلام په خپله قوال خطیب شاعر او مؤلف دی او دا قرآن هم د ده تألیف دی. مګر داسې څوک چې نه ویل او نه لیکل کولی سي او داسې معجز کتاب لکه قرآن مجید راوړي، دا معلومه خبره ده چې دا کتاب د ده د طرفه نه دی بلکې یو حرف هم د نبی علیه الصلاة وسلام د طرفه پکښې نسته. نو ځکه الله جل جلاله وفرمایل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. دا قرآن مجید ښکاره او معلومه علامی دي چې ته رسول الله او د الله جل جلاله د طرفه پیغمبر یې. مګر دا د چا دپاره؟ دا د هغو کسانو دپاره چې علم او پوهه لري او ورکول سوي وي. مګر هغه کسان چې نه علم لري او نه پوهه هغه یې نه تمیز کولی سي او نه په پوهېږي. په خپله الله جل جلاله فرمایي ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. هغه کسان چې په دې پوهېږي چې دا قرآن د الله جل جلاله د طرفه دی او د محمد علیه الصلاة وسلام د ځان کتاب نه دی، هغه اولو العلم او د پوهې خاوندان دي. او بل هغه څوک چې په عربي کې معلومات لري او په عربي پوهېږي، هغه چې قرآن مجید واوري هغه اعتراف کوي او وایي چې دا کلام الهي کلام دی، نه شعر دی نه نثر. د عربو خپله ژبه یا شعر وي یا نثر، مګر قرآن مجید نه نثر دی نه شعر. نو څه شي دی؟ قرآن الهي کلام دی. په دغه خبره د عربي ژبې پوهان، نابغه او فیلسوفان اقرار او اعتراف کوي. هغه څوک چې په قوانینو او نظام د عربي ژبې خبر وي که هغه قرآن واوري
هغه به وویني چې تر کومې اندازې قوانین او اصول د عربي ژبې په قرآن کې موجود او مراعات شوي دي. نو هغه سړی بې له نقاشه څخه دا وایي چې دا کلام د الله د طرفه دی. کفار او قریش په یقین سره پوهېدل چې رسول علیه الصلاة والسلام صادق دی او دا کلام الهي کلام دی. نو د دوی بغض، عناد او حسد دې ته مجبوره کړه چې باید قرآن وانوري. نو یې په خپلو مجلسو کې دا فیصله وکړه چې د قرآن اوریدل منع دي، لکه څرنګه چې الله جل جلاله دغه د دوی حال بیانوي او فرمایي: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. د قرآن کریم اوریدل یې منع کړه، مګر هلته یو درې نفره د سردارانو د اشرافو څخه د قریش وه چې ابو جهل او اخنس ابن شریق او ولید ابن المغیره، څوک وایي ابا سفیان، چې دا رئیسان د قریش وه. د شپې په پټ په تنهایی او تاریکه کې د رسول علیه الصلاة والسلام و کور ته راتله او هلته به پټ د دیواله و شاته ولاړ و. رسول علیه الصلاة والسلام چې به په لمانځه کې د شپې قرآن وایه هغه به اورېدی، غوږ به ورته نیولی و، ځکه عرب ټول داسې وه چې د ښه او فصیح بیان سره علاقه درلوده او هر کال به بازار جوړاوه، عمومي لوی مجلسونه به جوړول چې په هغو کې به مقالې، قصیدې او شعرونه ویل، او د دې اشعار او اقوالو د پاره خاص قاضیان او فیصله کوونکي هیئت درلودي چې هر شعر یا قصیده چې به تر نورو ټولو ډېره لوړه او بې علته وه، د هغه وویونکي ته به جایزه ورکول او هغه قصیده به پر کعبه شریفه د یوه کال د پاره ځړول. او د عربو په تاریخ کې تر ټولو ښه قصیدې 7 قصیدې راوتلې دي چې اوس هم د هغو قصیدو کتاب موجود دی. حتی په عجمي ملکو کې د عربي د زده کړې دپاره په درس ویل کیږي او د کتاب نوم 7 المعلقات دی، یعنی 7 ځړول سوي قصیدې. اصلا د عربو سره د بیان قدرت موجود وو او عرب ملوک الفصاحه بلل کیږي. نو عرب د فصیحو خبرو استادان وه، هر وخت چې به ډېر ښه او فصیح کلام اورېدی غوږ یې ورته نیوی او خوند یې پر اخیستی. نو به دغه 3 نفره په شپه کې په تنها ډول جلا جلا راتله او د رسول علیه الصلاة والسلام څخه به تلاوت د کلام ملا اورېدی. هغه هم د دیواله تر شا. یوه شپه د تک په وخت کې 3 سره یو ځای سوه او یو د بل په مقصد هم پوه سوه. نو اخنس ابن شریق وویل: یا ابا جهل، ته او موږ د قرآن د اوریدلو دپاره هره شپه دلته راځو، که دغه جاهلانو د قریشو ولیدلو هغه به څه وایي؟ نو یو وعده سره وکړه چې بیا به نه راځو. بس دا آخري شپه وه، خو بله شپه بیا سره یو ځای سوه. دا یې په وسه نه وه پوره چې صبر وکړي. قرآن مجید خپل تاثیر لري، حتی کفار هم اوري. دغه 3 نفره دلته 4 واره سره یو ځای سوي دي، خو آخر وار اخنس ابن شریق ورته وویل: یا ابا جهل، وعده مو سره وکړه او پر هغه مو وفا نه وکړه، نو ولې نه مسلمانان کیږو؟ اسلام به راوړو، که محمد علیه السلام کامیاب سو موږ ته هم فایده را رسیږي، او که درواغ ویل العیاذ بالله د ده درواغ د ده پر غاړه دي. ابو جهل علیه لعائن الله وویل: ورونو، ابو جهل په قریشو کې د بنو مخزوم څخه دی او محمد علیه الصلاة والسلام د بني هاشم څخه دی، او دغه 2 قبیلې د قریشو هغه سرداري زموږ په اصطلاح هغستانه قبیلې دي، او دوی به همیشه په فخر، شرف او عزت کې مقابله سره کول. نو ابو جهل ویل: موږ او بني هاشم په مجد او عزت کې همیشه رقابت او مقابله سره وکړ، لکه د مسابقې 2 اسان چې سره ځغلي. که دوی خلقو ته ډوډۍ ورکړه موږ هم ورکړه، که د حاجانو اوبه برابر کړې موږ هم برابر کړې. دا ټوله د شرف دپاره، تر څو چې په دوی کې نبی پیدا سو. والله نه به ایمان راوړم او نه به مسلمان سم. دغه بغض، عناد، رقابت د ابو جهل د کفر سبب وو. د ده مخ اړول د اسلام څخه په دې خاطر نه و چې رسول علیه الصلاة والسلام نو صادق. دی پوهېدی چې رسول علیه الصلاة والسلام صادق دی، مګر لوی او د جاهلیت قوي اختلاف، غرور او کبر. ابو جهل د دې څخه منع کاوه
چې مسلمان سي. د ابو جهل دونه غرور او لویي وه چې د مرګ په وخت کې لا د هغه څخه لاس نه اخیستی. د بدر په غزا کې ابو جهل د معاذ او معوذ د طرفه په تورو ووهل سو. ابو جهل ولوېدی مګر مړ نسو. نور کفار وتښتېدل او ابو جهل په میدان جنگ کې زخمی پاتې سو. عبد الله ابن مسعود په مړو او زخمیانو کې ګرځېدی او د هغو اسلحه یې ټولول پر ابو جهل پیر سو چې زخمی او د مرګ په حالت کې وو. عبد الله ابن مسعود ورته وویل ته د خدای دشمن دلته؟ نو د ابو جهل پر ځګر ور وختي. د سیرت کتابونه د عبد الله ابن مسعود قیافت داسې بیانوي چې عبد الله کوچنی ګردی او ډنګر سړی وو او نری نری پوندې وې، په بدن ډیر ضعیف وو. یو وخت په مدینه منوره کې د خرما و درخت ته وختي. رسول علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام ناست و. په ختلو کې د پښې پوندې ښکاره سوې. بعضې صحابه کرامو د د پوندې پر ډنګرتیا وخندل. رسول علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل تاسې د پوندې پر ډنګرتیا تعجب کوئ او خاندئ؟ په والله د عبد الله پوندې په ترازو کې په نیز د خدای جل جلاله د احد تر غره درنې دي. رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که څوک غواړي چې قرآن مجید خوندور او تازه په داسې شکل لکه نازل سوی چې دی واوري، نو دې د ابن ام عبد څخه واوري چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. ابن مسعود هغه څوک دی چې رسول علیه الصلاۃ والسلام به د ده څخه غوښته چې قرآن مجید ورته ووایي. یو وخت رسول علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل یا ابن مسعود قرآن راته ووایه. ابن مسعود ویل تا ته ووایم حال دا چې پر تا نازل سوی دی. رسول علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل وی وایه زه خوښ لرم چې د تا څخه یې واورم. او ابن مسعود هم ورته وایه. کم وخت چې ودې آیت شریف ته د سورة النساء راورسېدی فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. عبد الله ابن مسعود وایي په دغه وخت کې مې رسول علیه الصلاۃ والسلام ته وکتل او تر سترګو مبارکو یې اوښکې راتویېدې او ویې فرمایل حسبک حسبک کافي دی تالره کافي دی تالره. او رسول علیه الصلاۃ والسلام ژړل. دغه عبد الله ابن مسعود دغه کوچنی او ضعیفه سړی په ابتدا کې د اسلام دی د قریشو شپانه و. دی په خپله د هذیل د قبیلې و او د قریشو شپانه و. ابو جهل چې واورېده چې ابن مسعود مسلمان سوی دی په قهر سو او بیا یې پر یو سړک د مکې مکرمې ولیدی، نو یې تر غوږ ونیوی او د جیبه څخه یو میخ راویستی. د عبد الله غوږ یې پر دیواله ور میخ کړي. ابن مسعود د دیواله سره ولاړ او غوږ یې میخ و او دونه وینې ځینې را بهېدلې وې چې تر مځکې رسېدلې وې. څو بیا په آخر کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلاص کړي. نو دغه ابن مسعود د بدر په غزا کې پس له شکسته د کفارو د جنگ په میدان کې ګرځېدی چې پر ابو جهل پیر سو. ابو جهل لا مړ سوی نه دی، سا پکښې شته. نو عبدالله توره راوکشه او د ابو جهل پر ځګر ور وختي او تر ژیره یې ونیوی، غاړه یې ورسمه کړه، غواړي چې سر یې ور پرې کړي. ابو جهل ملعون ورته وویل و ډېرې سختې لوړې ته وختې ای شپانګیه، یعنی و داسې سخت او مشکل ځای ته وختې چې څوک نه سوای ورختلی، مقصد خپل ځان و. او بیا ابو جهل وویل چې سر مې را پرې کوې غاړه مې اوږده ورسره پرې که چې سر مې لوی ښکاره سي. ګورې دا ملعون په مرګ کې هم عزت فخر او لوی غواړي. خیر عبدالله یې سر ور پرې کوي او غواړي چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ته یې وروړي او ورته ووایي چې دغه دی عدو الله مې مړ کړي. خو د ابو جهل سر لکه د غوایي دونه غټ او ابن مسعود کوچنی سړی دی، دا سر نسي وړلی. نو یې د تورې په نوک د ابو جهل غوږ ورسری کړي او په سري کې تناور واچاوه او کشوي. دی روان دی سر پسې سکېږي څو رسول علیه الصلاۃ والسلام ته ورسېدی. کم وخت چې رسول علیه الصلاۃ والسلام سر وپېژندی نو یې عبدالله ته وویل یا ابن مسعود الاذن بالاذن، ستا غوږ یې په مکه کې در سری کوي او تا د ده غوږ دلته په بدر کې او سر یې هم بلابود. دا یې ګټه ده. دغه ابو جهل خبیث ښه پوهېدی چې رسول علیه الصلاۃ والسلام صادق او قرآن الهي کلام دی، خو حسد عناد عداوت نه پرېښاوه چې مسلمان سي او رسول علیه الصلاۃ والسلام بیا همیشه ازاراوه. کفارو چې
ویل دا قرآن کفارو چې ویل دا قرآن سحر دی. په کفارو کې څوک چې ویل دا قرآن سحر دی؟ ولید ابن المغیره و، هغه چې قریشو د خبرو د پاره و رسول علیه الصلاۃ والسلام ته ورولېږي او ورغی ویل ای وراره تا خپل قوم ته داسې شی راوړي چې بل چا خپل قوم ته نه دی راوړي، پلرونه دې راسپکړه او زموږ خدایانو ته دې بد وویل او مړي دې په بدو رایاد کړه. که دغه شی و تا ته د جن څخه در پیښ وي علاج به دې وکړو، او که په دغه طریقه مال غواړې دونه به درکو چې تر موږ ټولو مالداره او غني سې، او که رتبه مرتبه غواړې د مکې پاچا او رئیس به دې کو، که ښځه غواړې د هر چا لور چې دې خوښه وي در په نکاح به کو، خدا کار پرېږده، غواړه څه غواړې؟ رسول علیه الصلاۃ والسلام ویل غوږ ونیسه یا عم، ښځه، پیسې، پاچهي دا ټوله خرافات دي. طالب الله طالب الاخره پاچهي، پیسې او ښځې نه غواړي، دا ټوله د خلقو د خطاوتلو شیان دي. اصلي مقصد بل شی دی، رضا د الله او جنت مقصد دی، هغه جنت چې عرضها السماوات والارض دی. نو ویل غوږ ونیسه. فقط د ده په جواب کې سورت د فصلت ورته ووایه، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. څو وجه قول ته د الله جل جلاله را ورسېدی، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. کم وخت چې ولید دا آیات واورېدی ورولاړ سو او د رسول علیه الصلاۃ والسلام پر خوله لاس ورونیوي ویل اسألک بالله رحم رحم. او بیا چې بیرته خپل قوم ته راغی ویل والله یا قوم زه په تاسې ټولو کې په شعر او په نثر پوهېږم، په کهانت او جادوګرۍ کې معلومات راته سته، په سحر او په جنون پوهېږم، خو ما د ده څخه داسې خبرې واورېدې چې هغه ډېرې خوږې وې، په خبرو کې اعجاب او ښایسته، او لفظ د خبرو یې میوه لري، معنا د خبرو یې تنده پورته کوي، د ده خبرې پر هر چال وړېږي او څوک نسي پر لوړېدای. دا د کفارو خبرې او قضاوت و د قرآن کریم په متعلق. دا نور ټولو کفارو په یوه وار پر نارې کړه، دا څه خبرې کوې؟ دا څه خبرې دي چې ته کوې؟ که زموږ جاهلانو دا ستا خبرې واورېدې ټوله مسلمانان کېږي، والله ته به زموږ څخه ونوځې تر هغو چې د یو عیب خبره پر ونه کې. ویل څه ووایه؟ ویل فکر ووهه. ولید ویل فکر مې کړی دی. ویل قدر. د دغه ولید په باره کې الله جل جلاله په قرآن مجید کې فرمایي ذرني ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. دا هغه آخري نتیجه و چې کفار ورورسېده چې قرآن سحر دی، او پر دې اتفاق وکي، مگر الله جل جلاله فرمایي وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قسم په خدای دا قرآن سحر نه دی، دا د الله جل جلاله کلام دی، دا نور دی. او بیا به کفار ویل چې محمد علیه الصلاۃ والسلام مجنون او لیونی دی، بیا به ویل چې دا قرآن یو سړی ورشوي. الله جل جلاله فرمایي ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. یو عجمی سړی په مکه مکرمه کې وو، تورې جوړولې، او رسول علیه الصلاۃ والسلام به ګای ګای و هغه ته ورتلی او هغه به و اسلام ته دعوتاوه. کفارو به ویل دغه سړی دا قرآن ورشوي، حال دا چې هغه په خپله عجمي وو، نو څنګه به وده ته دا فصیح بلیغ او معجز قرآن ورشوي؟ نو الله جل جلاله فرمایل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. تاسې عرب یاست، مثل یې نسئ جوړولی، نو عجمي به څنګه دا قرآن جوړ کړي؟ بیا الله جل جلاله وفرمایل چې تاسې وایاست چې دا قرآن محمد علیه الصلاۃ والسلام د خپل ځان څخه راوړی دي، نو تاسې ته حد او اندازه ایږدم، که مو په وسه پوره وي تاسې هم مثل دا قرآن راوړي. محمد علیه الصلاۃ والسلام بشر دی، تاسې هم بشر یاست، هغه عرب دی، تاسې هم عرب یاست.
کده د خپل ځان راوړی وي او یا نور خلقو ورښولي وي تاسې هم په مثل د دا قرآن بل قرآن جوړ کړئ تاسې او پیرانان په ټولو. الله جل جلاله فرمایي قل لو اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بیا الله جل جلاله و کفار تول کتاسې رښتیا وایاست چې دا قرآن د بشر د طرفه څخه دی فقط لس سورتونه په مثل د دغه قرآن راوړي. الله جل جلاله فرمایي ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم. کچیر عاجز سوه د دغه څخه چې لس سورت دي په مثل دغه قرآن راوړي نو فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. ورونو اول وکفارو ته وویل سوه که تاسې رښتیا وایاست نو مثل د دا قرآن جوړ کړئ چې تحدا په ټول قرآن و. بیا ورته وویل سوه چې لس سورته په مثل د قرآن جوړ کړئ. خو اوس الله جل جلاله ورته وایي چې فقط یو سورت یو کوچنی من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. نه اوس جوړولای سي او نه پاینده کې جوړولای سي. نو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. او بیا رسول علیه الصلاة والسلام و قریش توول ای قریشو دا قرآن ما د ځانه نه دی راوړی کما راوړلی ما به د هغه ابتدا څخه د خپل ژوند راوړی وای ما په تاسې کې 40 کاله عمر تیر کی او تاسې د صادق الامین نوم را باندې ایښی وو. نو پس د 40 کلو څخه درواغ درته وایم. کوم وخت چې هرقل د روم پاچا د ابو سفیان څخه پوښتنه وکړه ایا محمد د مخه یو درواغ ویلی دي او ابو سفیان ورته ویل یا. نو هرقل ورته ویل دا امکان نه لري چې یو څوک د خلقو سره درواغ پریږدي او بیا دې پر الله جل جلاله درواغ ووایي. درواغجن د کوچنیوالي څخه درواغجن وي دا امکان نه لري چې یو څوک د پس له 40 کلو څخه درواغ ووایي. الله جل جلاله فرمایي قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ما پتاسي کې ډېر عمر تیر کی او هیڅ وخت مې درواغ ونه ویل ایا تاسې عقل نه لرئ؟ مګر کفارو بې له خپلو خواهشاتو او شهواتو څخه په بل شي کې فکر نه واهه حتی دغه ښکاره او لو معجزه درواغ وبلل. هغه چې الله جل جلاله د هغه په باره کې فرمایي اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم. یعنی ایا د کفارو د پاره دغه قرآن کافي دلیل نو؟ هو والله دغه قرآن کافي او بس دی چې ابدي معجزه او شاهد د رسالت د محمد علیه الصلاة والسلام دی وي. ځکه قرآن کریم د ډیرو طرفو څخه معجزه ده. اول دا چې قرآن کریم همیشه نوی دی هیڅ زوړوالی نه لري. مثلا سورة الفاتحه الحمدلله موږ او تاسې او نورو مسلمانانو څو واره ویلې ده د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې په زرو او لکو وایي. شکه اوس بیا هم یو څوک الحمدلله وایي زړه اپوخانۍ ورته معلومیږي یا. دا د قرآن خاصیت دی هر څونه چې دی ویلی وي او اوس یې بیا وایه نوی او تازه دی بل په هیڅ شي کې دا خاصیت نشته. مثلا ته مسافر یې او د هغه نږدې دوست د طرفه یو خط درته راغی لکه خپله ښځه یا اولاد او تا هم د دغه خط ډېر انتظار ایستلی وي. خط راورسېدی په ډېر تلوار یې خلاصوې ځکه شوق دې دی چې په حال یې خبر سې او اول وار چې وایه ژبه دې په اوله لیکه کې وي خو سترګې دې د شوقه او تلواره پر دوهمه لیکه ګرځي. دا یې هغه اول وار ویل دي. دوهم وار ویل یې هغه چې بیا کوټې یا دکان یا د کار ځای ته ولاړ سې هلته بیا دغه خط وایه خو دا وار ویل ساړه وي داسې نه وي لکه هغه اول وار. شوق په هغه اول وار ویلو کې وي. دریم وار ویل بې مزه وي. څلورم وار ویل اجباري وي. بیا نو دا خط څه پکوي؟ معلومه خبره ده د بیکاره او کچره شیانو سره غورځول کیږي. مګر قرآن یوه ورځ هم په پوهېدلی او دا احساس دې کړی دی چې ویل یې تکرار او بې مزه دي یا. حتی دغه سورة الفاتحه الحمدلله چې هر ورځ په مقرره لمانځه کې 22 واره وایو
آیا چا یې د زړوالي احساس کړی دی؟ او دا هم د رسول علیه الصلاة والسلام د قول معنا ده. په ترمذي شریف کې حدیث دی، رسول علیه الصلاة والسلام د یو موضوع په متعلق خبرې کولې او وی فرمایل چې دا به فتنه وي. صحابه کرام ورته ویل یا رسول الله دا فتنې څخه به خلاصوالی څنګه وي؟ رسول علیه الصلاة والسلام و فرمایل کتاب الله فيه حكم ما بينكم ونبأ ما قبلكم وخبر من بعدكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار خصمه الله ومن ابتغى هدى من غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو ذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم لا يبلى على كثرة الرد لا يبلى على كثرة الرد دغه ځای زموږ مقصد دی ولا تشبع منه العلماء وهو الذي لم تلبس الجن إذ سمعته إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. حتى جن چې قرآن مجید واورېدی وخپل قوم ته ورغله ویل یا قوم إنا سمعنا قرآنا عجبا او اسلام ته رابلل. یو خو د قرآن معجزه داس و چې همیشه نوی دی، هر څونه ډیر چې وایه نوی دی، زړېدن نه لري. بل د معجزاتو څخه د کلام الله دا دی چې هغه فرید او بې مثاله کلام دی، د هیڅ چا د خبرو سره نه مشابه دی او نور سره ګډېدلی سي. هر څوک چې وي هر څونه لوړ بلیغ او فصیح کلام وي د هغه سره نسي یو ځای کېدای او سر نور سره خوري. که تاسو ته معلومات وي نن ورځ یو څوک غواړي چې دکتورا په یو علم کې واخلي، نو یو بحث دغه علم څخه اختیار کړي چې دغه بحث په متعلق یو څه لیکم، نو دغه نفر دغه بحث په متعلق مثلا 10 کتابه سره یو ځای کې چې د هغه 10 کتابو مصنفین هم سره جلاوي او د علم اندازه هم فرق سره لري، نو یو څه معلومات د هغې موضوع په باره کې د یوه کتاب څخه او یو څه بیا د بل کتاب څخه نوشته کړي چې په دې ډول د 10 کتابو څخه مختلف معلومات د هغې یوې موضوع په باره کې سره یو ځای او نوشته کړي، نو دا د ده نوشته یوه مستقله رساله سي چې ودې ته دراسات علیا یا عالی تعلیمات ویل کېږي، او دا رساله سبب د دکتورا د هغه کاتب وګرځي. نو موږ ولیدل چې د یو چا خبرې د بل چا د خبرو سره ګډېدلی سي، که څه هم د علم سویه فرق ولري، مګر دا هیڅ امکان نه لري چې کلام الله دې د بل چا د خبرو سره یو ځای سي. کلام الله د ټولو نورو خبرو څخه فرق لري، حتی د سنت مطهره احادیث نبوي سره هم نسي یو ځای کېدلی. مثلا که یو آیات د قرآن مجید ووایه او بیا وروسته یو حدیث شریف ووایه، په پوهیږئ چې دا کلام الله قرآن دی او دا حدیث شریف دی. که څه هم قرآن او حدیث دواړه د الله د طرفه دي، مګر د قرآن مجید لفظ او معنا دواړه د الله د طرفه دي، او د حدیث شریف که څه هم معنا د الله جل جلاله د طرفه ده، خو لفظ یې د رسول علیه الصلاة والسلام څخه دی. دا چې معنا یې د الله د طرفه څخه ده، د هغه دلیل دا دی الله جل جلاله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نو د قرآن او حدیث دواړو معنا د الله د طرفه څخه ده، خو صرف په لفظ کې فرق شته، بیا هم نه سره یو ځای کېږي. نو کلام الله قرآن کریم فرید او بې مثله دی، دا امکان نه لري چې د بل چا د خبرو او کلام سره دی ګډ او مخلوط سي. دا یو څه بیان د هغه اعجاز څخه و چې د قرآن مجید په لفظ کې پروت دی، خو د هغه تفصیل په دې پیتو او کتابو کې نه ځایږي. همدارنګه د قرآن مجید په معنا کې اعجاز ته چې د هغه بیان او تفصیل د پاره ان شاء الله که ژوند وو یوه خاصه سلسله د پیتو به ټیپ سي. په دې پیته کې صرف د نمونې په ډول لږ شیان ذکر کوو. په قرآن مجید کې داسې اخبار شته چې بشر نسي کولای چې په هغو دي خبر سوی وای، ځکه قرآن مجید سجل د تاریخ دی، د بشر ټوله تاریخ د ابتدا څخه د خلقت په قرآن مجید کې ثبت او سجل دی. د هغه وخت څخه چې الله عز وجل د آدم علیه السلام د پیدا کېدو اراده وکړه او ملائکو ته وویل چې زه د خټو څخه بشر پیدا کوم، او کم وخت چې مې جوړ او روح مې پکښې پوکي تاسې په سجده ورته کوئ. په دغه خبرو رسول علیه السلام چا خبر کړي؟ دا اخبار آسماني خبرونه او په واسطه د قرآن مجید راته راغلي دي.
او بیا سجده د ملائکو او بیا تحذير د الله عز وجل د طرفه و آدم علیه السلام ته چې ویل دا شیطان ستا او ستا د اولادې دشمن دی، او بیا د شیطان وسوسه و آدم علیه السلام ته او خورک یې د هغه درخت څخه، او بیا د آدم علیه السلام د جنت څخه را ایستل و مځکې ته، او بیا د آدم علیه السلام د ژوند شروع پر مځکه، او بیا د قابیل او حابیل په مابین کې مشاجره او د هغو د طرفه د قربانۍ تقدیمول، د یو څخه قبلول او د بل د پرېښول، دغه رنګه د نوح علیه السلام رسالت او هغه حالات چې د ده او د ده د قوم په مابین کې پېښ شول، بیا هود علیه السلام او د هغه رسالت، صالح علیه السلام او د هغه رسالت، د موسی او شعیب او د ټولو انبیا صلوات الله علیهم اجمعین د رسالت او د قوم حالات په دې ټولو نبی علیه السلام چا خبر کړي؟ دا ټول معلومات د طرفه د الله عز وجل په واسطه د قرآن مجید ورته راغلي. الله عز وجل فرمایي تلك من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين. او بیا عز وجل فرمایي وكلا نقص عليك من انباء الرسل. دغه ټوله د انبیاو د تاریخ کیسې پر دې دلالت کوي چې دا قرآن د الله د طرفه څخه دی، ځکه د هغو د ژوند تفصیل وحید چاته نو معلوم. حتی د یهودو او نصاراو سره قصه د یوسف علیه السلام، قصه د هود علیه السلام، قصه د صالح علیه السلام نسته او نو ورته معلومه. هو د دوی سره د حضرت مریم قصه سته، خو هغه هم مبهمه. داسې تفصیل لکه په کتاب الله او په سنت نبوي کې چې سته دوی یې نه لري. همدارنګه د الله عز وجل ساتنه د قرآن مجید دپاره دلیل دی چې دا قرآن د الله د طرفه دی. که د بل چا خبرې او قول وای د تحریف او اړولو څخه محفوظ نه پاتې کېدی. آیا د اسلام دشمنانو کوشش نه دی کړی او آرام ناست دي؟ هغو ټول کوشش کړی دی، خو چې د قرآن د تحریف او اړولو څخه عاجز سوه نو یې زموږ په اړولو د قرآن مجید څخه شروع وکړه او په دې کار کې کامیابه سوه. څو کاله مخکې اسرائیلو یو قرآن کریم چاپ کړي، ټول صحیح او د قرآن مجید سره موافق وو، عینا دغه قرآن وو، مګر په ټول قرآن کریم کې یو ټکی یوه نقطه پرې ایښې وه، فقط یو ټکی. اصلا دا کار دوی د یو امتحان دپاره کړی وو چې آیا مسلمانان دې کار ته متوجه کیږي او الله عز وجل ساتونکی او حافظ د قرآن دی که یا. دا قرآن چاپ او توزیع سو، الله جل جلاله دغه د یوه ټکي غلطیا ښکاره او واضح کړه او په ټولو اسلامي مملکتو کې دا اعلان وسو چې دغه نسخه د قرآن کریم د بین یوسي او د کتابخانو څخه راویستل سوه او هغه فرق په دغه آیات شریف کې و لیقضي الله امرا کان مفعولا. اسرائیلو په یقضي کې د ضاد ټکی غورځولی و او داسې ویل کېده لیقضي الله، او دا معلومه ده چې یقضي د یقضي سره په ترجمه کې فرق لري. د یهودو دا خیال و چې مسلمانان په یوه ټکي نه خبرېږي، مګر هغه فرق ډېر ژر ښکاره او واضح سو، ځکه چې مسلمانان کلام الله په یادوي. نن ورځ په میلیونو حافظان د کلام الله د مځکې پر مخ موجود دي او اکثره یې هم کوچنیان دي، د 10 کالو هلک 15 کالو هلک قرآن مجید یې په یاد وي. دا ولې؟ ځکه دا کتاب الله دی، پر ټوله مخ د مځکې بل داسې کتاب نشته چې خلق دې په یادوي بیله قرآن کریمه، چې دا هم پر دې دلالت کوي چې دا کتاب د الله د طرفه څخه دی. او بل علمي اعجاز په قرآن مجید کې پس له هغه څخه چې علم مخته ولاړي او علمي کشوفات په وجود راغله، دغه علمي معلوماتو دا ثابته کړله چې قرآن مجید پخوا لا دغه شیان بیان کړي دي چې د هغې جملې څخه یو قانون دی چې په نامه د قانون بحار یادېږي او هغه قانون وایي چې په لویو او ژورو دریابو کې دننه تاریکۍ دي او دغه تاریکۍ په واسطه د هغه لوی موجو په دغه لوی دریابو کې پیدا کېږي. خلق دغه تاریکیو په وجود نه خبر او نه پوهېدل تر څو چې دغه زیر دریایي کښتۍ جوړې سوې او په عربي غواصات ورته وایي. دا داسې کښتۍ دي چې د هغه ژورو دریابو و عمق آخر ته تاکېږي. هغو دا کشف کړه چې په هر ژور دریاب کې چې 1000 متره کښته په اوبو کې کښته سي، هلته دننه لوی لوی موجونه سته لکه دغه لوړې دریابي څپې او هغه دننه څپې د روښنایي مخ نیسي او هلته تر موجو لاندې تاریکي وي او بیا تر نورو 1000 مترو کښته نور موجونه سته چې هغه بیا نورې زیاتې تاریکۍ په وجود راوړي. مقصد دا چې په ژورو دریابو کې دننه د دغه موجو په خاطر تاریکۍ دي
مګر دغه معلومات 1400 کاله د مخه په قرآن مجید کې الله جل جلاله د داسې چا پر ژبه راته بیان کړي دي چې هغه نه په دریاب کې سپور شوی او نه دریابي سفرونه کړي دي. الله جل جلاله فرمایي او کظلمات فی بحر اللجی، لجی و ژور او لوی دریاب ته ویل کیږي چې عمق یې 3000 متره یا زیات وي، ځکه و دغسې ژور دریابو ته دغه زیر دریایي کښتۍ ورداخلیږي. هغه دریابونه چې عمق یې لږ وي هلته دا غواصات نشي داخلېدلی، نو خود د بحر سره د لجی لفظ راوړه سو. او وی فرمایل او کظلمات فی بحر اللجی یغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. په دغه آیات شریف کې عیناً هغه تاریکي ذکر شوي دي چې پس له وجوده څخه د زیر دریابۍ موږ ته معلوم سوه. الله جل جلاله فرمایي لکه تاریکي په ژور دریاب کې چې موجونه سربیره پر موجود دي، تاریکي هم یو پر بل سربیره دي. او یو بله موضوع چې رشد او لویوالی د جنین د مور په نس کې چې په څو مراحلو سره او په څونه وخت کې کیږي پخوا لا په قرآن مجید کې موجود و. بیا وروسته چې علم مخ ته ولاړی آلات او ماشینان کمپیوټر جوړ سوه، عیناً هغه د قرآن مجید او د احادیثو بیان یې راته ثابت او یقیني کړي. یو سویډنی ډاکټر چې په علم الاجنه کې د جهان مشهور او منل شوی پروفیسر و، دغه عالم په قاهره کې یو اسلامي کنفرانس ته چې په متعلق د اعجاز علمي قرآني و حاضر سو. کم وخت چې د اسلام عالمانو ولیده چې دغه عالم د اجنه په متعلق په جهان کې به مثل ډاکټر دی، نو یې هغه د په علم کې د رسول علیه الصلاة والسلام حدیث بیان کوي چې هغه هم په متعلق د جنین و. ورونو اجنه جمع د جنین ده او جنین په عربي کې هغه کوچني ته ویل کیږي چې د مور په نس کې وي. نو علماو د اسلام وویل چې رسول علیه الصلاة والسلام موږ ته خبر را کړی دی چې جنین اول د مور په نس کې 40 ورځې نطفه پاته کیږي او بیا 40 ورځې علقه وي او بیا 40 ورځې مضغه وي. دا د حدیث شریف ترجمه و. او بیا یو دغه پروفیسر ته د علقې او مضغې ترجمه ور وښول چې علقه هغه کوچنی حیوان یا حشره ده چې په اوبو کې وي، او بل حیوان لکه غویی یا خر یا نور چې اوبه څښي د هغو په ژبه پورې مشلي، او دغه حیوان بیا تر هغو خوراک نه کوي څو دغه علقه ځینې ایسته نه کړي، چې موږ په پښتو کې و علقې ته ژوره وایي. او مضغه و هغه ګولې ته ویل کېږي چې انسان یې لږ وژوي او بیا یې د خولې څخه راوباسي او هغه د غاښو اثر پر هغه ګوله معلوم وي. دا مضغه ده. پروفیسر ولیدل چې د نن ورځې کمپیوټري علم هغه مختتللی علم هم دا ثابته کړې ده چې نطفه پوره 40 ورځې حتی د دقیقو په حساب د مور په رحم کې نطفه پاته کیږي، هیڅ شی نه ځینې جوړیږي، او پس له 40 ورځو علقه یعنی یوه ټوټه ځینې جوړیږي، او پس له 40 ورځو مضغه ځینې جوړیږي، یعنی د خپل خلقت علامې پکښې معلومې سي، او بیا اډوکې پکښې پیدا کیږي او بیا په غوښو پټیږي. نو یې و پروفیسر ته وویله چې زموږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جنین په باره کې دغه معلومات موږ ته راکړي دي. پروفیسر ویل دا ثابته ده چې دا هغه ویلي دي؟ ویل هو. پروفیسر ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. او که په طب کې یو عالم قرآن کریم واوري او په هغه کې ژور فکر او تأمل وکړي، هغه به دا اعتراف او اقرار وکړي چې دا کلام الله دی، د بشر تر ټولو معلومات لوړ دی. یو مسلمان سوډاني ډاکټر قصه کوي چې په امریکا کې مې د طب عالی تحصیلات کول، هلته د پروفیسرۍ د اخیستلو دپاره تللی وم. وایي د یو لوی او مشهور پروفیسر سره چې په داخلي امراضو کې د بې مثله پروفیسرانو څخه و، د هغه سره مې کار کاوه چې دغه پروفیسر د غذا او معدې په امراضو کې خاص معلومات او علم درلودي. نو دغه استاد پروفیسر یوه ورځ راته وویله چې هغه بهترینه لار چې هغه ته خلق راوبولو او د دغه عمل په خاطر خلق د داخلي امراضو څخه خلاصي، هغه باید یو غذایي نظام چې ډېره فایده لري و خلقو ته کښېږدو او خلق په مکلف کو چې د هغه نظام متابعت او مراعت وکړي، نو به خلق د معدې د مریضوي څخه خلاصي. سوډاني ډاکټر وایي ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا به نو څنګه قانون او نظام وي؟ پروفیسر راته وویله چې معده باید پر 3 حصې وویشل شي، چې یوه حصه د ډوډۍ او خوراکي موادو دپاره وي، او بله حصه د اوبو او څښلو دپاره وي، او درېیمه حصه باید خالي وي. او هغه څوک چې د دغه نظام مراعت وکړي هغه به هیڅ وخت په داخلي امراضو اخته نه شي.
مسلمان ډاکټر وایي چې ما فورا ورته وویله چې زموږ نبي علیه افضل الصلاة والتسلیم 1400 کاله د مخه و موږ ته دا خبره کړې ده. پروفیسر ویل څنګه؟ ډاکټر وایي ولاړم په صحیح البخاري کې مې وکتل او حدیث مې پیدا کړ او دته مې راوړی او ورته ومې ویل بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لابد آكله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ډاکټر وایي کوم وخت چې پروفیسر دا خبره واورېده ویل دا ستاسې رسول ویلي دي؟ ما ویل هو. ویل دا د هغه څخه ثابته ده چې هغه ویلي دي؟ ما ویل هو. نو پروفیسر ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انه رسول الله. پروفیسر ویل موږ دا معلومات پس له میلیونو تجربو څخه حاصل کړي او پوه سو. او دا علیه الصلاة والسلام دا خبره هغه وخت کړې ده چې نه شفاخانې وې او نه لابراتوارونه، حتی د ډاکټرۍ علم هم نو موجود. نو دا معلومه خبره ده چې دا د الله رسول دی. ورونو دغه خلق ولی مسلمانان کیږي؟ حال دا چې ډېر جاهلان، خودخواه او شهوت پرست انسانان د اسلام څخه انکار کوي او مرتد کیږي، مگر اهل علم د پوهی خاوندان په اوریدلو او پوهیدلو د قرآن مسلمانان کیږي. الله عز وجل فرمایي ويرى الذين اوتوا العلم، یعنی هغه کسان چې د دوی سره د لیدلو وسایل شته. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. هر څونه چې انسان په علوم کې فکر کوي، هر علم چې وي، که کونی علم وي لکه د مځکې او اسمانو یا ډاکټري، په ټولو اقسامو کې د علمو چې سړی هر څونه پوهیږي هغونه معرفت د الله جل جلاله زیاتیږي. الله عز وجل فرمایي انما يخشى الله من عباده العلماء، یعنی هغه څوک چې الله مني او د هغه څخه بیریږي هغه علما دي. د هر علم علماو ته هغه خپل علم وجود د الله جل جلاله ورته ثابتوي او د هغه ذات الهي څخه بیریږي. مگر جاهل دی، د بل شي په فکر کې نه دی، بې له نسه خواهشاتو او شهواتو. هدف یې هدف د چارپایانو دی. الله جل جلاله فرمایي والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم. او بل د معجزو څخه د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم داوه چې الله جل جلاله هغه شان ورته ښکاره کړه کم چې د منافقانو د ننه په زړو کې ورګرځېده. دا هیڅ امکان نه لري چې څوک د زړو په حال بې له الهي وحي څخه خبر سي. که د یو چا په زړه کې یوه خبره وي او بل څوک هغه د زړه حال ورته ووایي، د دې معنا دا ده چې دا خبر د الله د طرفه ورته راغلی دی. الله جل جلاله فرمایي يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم لتعرضوا عنهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. يعني د مخه تر دې چې تاسې خبرې وکړئ منافقانو ته وایي ستاسې حال او خبر ما سره شته، ځکه دا وحي دی د الله جل جلاله د طرفه. همدارنګه پس له بدر څخه چې مشرکانو شکست وخوړی، عمیر ابن وهب او صفوان ابن امیه چې کفار د مکې وه په حجر اسماعیل کې سره کښېنسته د کعبې شریفې سره او د بدر قصې او حالات یې بیانول چې دا د دوی قوم څنګه شکست وخوړی. عمیر چې په شیطان الجاهلیه مسما او مشهوره و ویل والله که پر ما پورونه نه وای باندې او دا عیال مې نه وای راپسې زه به محمد ته ورغلی وای او وژلی به مې وای. ولې دغه عمیر زوی هم په مدینه منوره کې د مسلمانانو سره بندي و، د بدر په غزا کې نیولی و. صفوان د موقع څخه استفاده وکړه، ویل ستا پورې پر ما او ستا اولاد زما د اولادو سره یو ځای روزم، د هغو ذمه یې زما پر غاړه. عمر ویل چې داسې ده نو حال پټ وساته او چاته مه وایه. د هغه ځای راولاړ سو، آهنګر ته ورغی، توره یې په جوړه کړه او شی زهرناکه کړه. هغه داسې چې توره به په اور کې داسې سره کړه لکه اور سره سکروټه به سوه او بیا به په داسې اوبو کې غوټه کړه چې په هغو اوبو به زار ګټ کړي وه. دا تورې به هغه زهر وچښل. دا د دې دپاره چې د دغه تورې هر واری سړی قبر ته استوي. بیا نو پر اوښ سپور سو او مدینې منورې ته ولاړی. کوم وخت چې هلته ورسېدی اوښ یې د مسجد و یو دیواله ته ودروي او دی مسجد ته داخل سو. هلته عمر رضی الله تعالی عنه ولیدي، ویل دا د خدای دشمن عمر بې له شر څخه د بل شي دپاره نه دی راغلی. عمر رضی الله تعالی عنه ور ولاړ سو او عمر تر ستوني نیولی او رسول علیه الصلاة والسلام ته راوستی. رسول علیه الصلاة والسلام چې ولیدي ویل الیک یا عمر، هغه هم الکی
او رسول علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل یا عمر د چیش د پاره راغلی؟ عمر ویل راغلی یم چې د زوی فدیه درکم او خلاص کم. رسول علیه الصلاۃ والسلام ویل رښتیا ووایه. عمر ویل بیله دغه څه خبره نشته. رسول علیه الصلاۃ والسلام ویل توره دې ولې در سره راخیستې ده؟ عمر ویل تورې دې خدای خرابې کړي. ایا تورو په بدر کې موږ ته کومه فایده را ورسول؟ دا بې فایدې شیان دي. بیا رسول علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل رښتیا ووایه یا عمر. هغه ویل بیله دغه خبرې بل څه نشته. رسول علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل یا بلکې ته او صفوان سره ناست واست او د بدر حال مو بیاناوه او تا ویل که پر ما پور نه وای او دا اولادونه من نه وای نو به راغلی وای او زه به دې وژلی وای، مګر الله جل جلاله زما او ستا په مابین کې پرده او دیوال دی. و عمر ته هغه د پټ راز او نیت بیان کوي. په دې حالاتو رسول علیه الصلاۃ والسلام چا خبر کوي؟ هلته فاکس وکړه، تلیفون وکړه، مخابره. دا الهي وحی دی. الله عز وجل په هغه شیانو او واقعاتو خبر کوي کوم چې په مکه مکرمه کې پېښ شوي وو. عمر وویل والله په دې حال بل چا نه خبر کړي بیله الله. نو ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. رسول علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې بندې ور الکی او دا ورور ته مو دین ور وښوي. دغه عمر چې شیطان الجاهلیه ورته ویل کېده اوس د اسلام او مسلمانانو دوست او کومک کوونکی سو او مجاهد فی سبیل الله سو. بل معجزه د نبی کریم محمد صلی الله علیه و آله وسلم داوه چې د بعض کفارو په باره کې رسول علیه الصلاۃ والسلام ویلي و چې دا اهل النار دي، پر کفر مړه کیږي او دوزخ ته داخلیږي. که څه هم کفارو کوشش کاوه چې دا خبر غلط کړي، مګر د مخبر صادق خبر صادق وو او واقعا هغه نفر پر کفر مړه شو. دا چاته معلومه ده چې دغه فلانی سړی به سبا څه کوي او آخره خاتمه به پر څه شي وي، مګر بیا هم هغه کسان چې رسول علیه الصلاۃ والسلام یاد کړي وو هغه پر کفر مړه شو او ایمان یې نه راوړي. ابو لهب پر کفر مړ شو. الله جل جلاله د ده په باره کې فرمایلي وه سیصلى نارا ذات لهب. اخنس ابن شریق پر کفر مړ شو ځکه الله جل جلاله د ده په باره کې فرمایلي وه ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه. یعنی په اور کې به وغورځول شي. بل ولید ابن المغیره الله جل جلاله د هغه په باره کې فرمایلي دي سأرهقه صعودا چې دا یو غر په جهنم کې دی او فرمایي سأصلیه سقر چې په دوزخ کې یوه شیله ده. نو دغه خبر د رسول علیه الصلاۃ والسلام چې دا نفر پر شرک مړه کیږي او واقعا هم مړه سوه، دا هم یوه معجزه د معجزو څخه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم ده. مګر د هغه نورو کفارو په باره کې چې څه نه و ویلي، که څه هم د اسلام شدید دشمنان وه بیا هم مسلمانان سوه، لکه ابو سفیان، عکرمه ابن ابي جهل، عمرو ابن العاص او داسې نور ډېر کفار مسلمانان سوه بې له هغه کسانو څخه چې رسول علیه الصلاۃ والسلام د اور خبر ورکړی و هغسې پر کفر مړه سوه. بله معجزه د رسول علیه الصلاۃ والسلام دا وه چې الله جل جلاله ساتلی و. د عربو دونه جهالت وو که د یو چا و اوښ یا آس ته ښکنځل او بد ویل سوی وای د هغه په خاطر یې هغه بد ویونکی وژي، مګر چې د دوی و خدای او معبود ته بد ویل سوی وای اوهو د هغه نفر سره یې څه کول؟ په خاندان او قبیله کې څوک ژوندی نور پېښوي. پر دغه سربیره آیا دوی محمد علیه الصلاۃ والسلام مړ کړي یا په وسه یې نسوه پوره؟ الله جل جلاله ساتلی و ځکه الله عز وجل فرمایي والله یعصمک من الناس. الله دې د خلقو څخه ساتي. د کفارو آخري کوشش د ده علیه الصلاۃ والسلام د مرګ دپاره دا و چې پر هغه هم قریشو اتفاق سره وکړي چې د هرې قبیلې څخه یو ځوان راټول کړي او هر یوه ته جوهرداره توره ورکړه او ویل په ټولو به د یوه نفر واری پر کوي چې قاتل یې نسي معلوم. نو خون به په ټولو قبیلو شریک او بني هاشم د دې څخه عاجزه کیږي چې ساری او بدله یې واخلي. نو ځوانان هم د ده د کور و دروازې ته په انتظار ولاړ دي چې دی علیه الصلاۃ والسلام راووځي او مړ کړي. د الله عز وجل د طرفه وحی ورته راغلی چې هجرت وکړي. نو دی علیه الصلاۃ والسلام راووتی او سوره یاسین یې وایه او ځوانان ټوله بیده وه او د هر یو پر سر یې خاورې ور واچولې او ځینې ولاړې او دوی بیده پاته سوه. ځوانان د ده د قتل دپاره راغلي وه مګر الله جل جلاله وساتي. دا د ده محفوظ پاته کېدل لوی دلیل او معجزه ده چې دی د الله جل جلاله د طرفه رسول او پیغمبر دی صلوات الله علیه. او یو بله موضوع چې اعجاز د قرآن مجید دی او اثبات د رسالت د محمد علیه الصلاۃ والسلام کوي هغه کشف
د ټمبو یا عمودو یا ستنو په مابین کې د ټولو کرو، ځکه سپوږمۍ، لمر او ټوله کرې چې تاسې په اسمان کې وینئ هغه ټوله د ځان دپاره ټمبې لري او پر هغو قائم او ولاړ دي، خو موږ یې نه وینو. او د دې ستنو نوم اعمدة الجذب المرکزي دي چې موږ د قوې جاذبې ستنې ورته وایو، چې دغه ټمبو ټوله کرې نیولې دي او پر هغو ولاړې دي او یو پر بل نه لوېږي. سپوږمۍ ولې نه رالوېږي؟ ځکه پر ټمبو او ستنو ولاړه ده. مګر موږ دا ټمبې نه وینو او موږ په دې شیانو خبر هم نه وو او نه پوهېدو، خو چې اوسنی علم دا شیان کشف کړه او موږ د هغه په وجود خبر کړو. مګر د الله جل جلاله په کلام کې دا معلومات پخوا هم موجود و او د رسول علیه الصلاة والسلام پر ژبه و موږ ته ویل سوي دي. الله جل جلاله فرمایي الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یعنی هغه خدای چې اسمانونه یې لوړ کړي دي بې له داسې ستنو څخه چې تاسې ووینئ. یعنی ستنې خو شته مګر هغه ستنې تاسې نه وینئ. دا ستنې څه شي دي؟ هغه قوت د جاذبې دی او قوه جاذبه معلوم شی دی چې د یو کرې پر شاوخوا چې هر شی موجود وي هغه شی د هغه کرې د مرکز و طرف ته ځان ور اچوي. مثلا ستا په لاس کې ګلاس دی، که ستا د لاسه ولوېږي چیرې دی؟ کښته دی. ولې لوړ نه دی؟ ځکه دی په خپل اختیار نه دی. هغه د جاذبې قوت چې په مځکه کې موجود دی هغه خپل ځان ته کشوي. او که دغه قوت نه وای او ځان ته یې نه کشولی د نورو کرو څخه به پر موږ ډبرې راتوېدلی او حتی کرې به راباندې رالوېدلی. او دغه د جاذبې قوت چیرې دی؟ آیا موږ یې وینو یا نه وینو؟ او قوه جاذبه ولې پیدا شوې ده؟ د دې دپاره چې د خلقو ژوند منظم او د دوی په اراده سي. که قوه جاذبه نه وای، که په زینو کې یو سړی لوړ ختلی وای بیا نس به راته کېدی او داسې نور ټوله حرکتونه معطله کېده. مګر د دې دپاره چې خلق پر مځکه ژوند وکولای سي الله جل جلاله قوه جاذبه مځکې ته ورکړه. دغه رنګه په ټولو کواکبو او کرو کې قوه جاذبه موجوده ده. حتی هر اسمان د خپل ځان دپاره قوه جاذبه لري. که چیرې دغه د جاذبې په قانون کې تغییر راسي او د جذب المرکزي ستنې چې په مابین کې د کواکبو موجودې دي خراب سي، ټول کون به سره ټکر ټک ټک او خرابه سي او هغه حالت به جوړ سي لکه چې الله جل جلاله فرمایي وتكون الجبال كالعهن المنفوش. نو دغه قوت د جاذبې او په دغه معین نظام چا پیدا کړي او رسول علیه الصلاة والسلام بیا په دغه قوت چا خبر کړي؟ دا ټول انتظام او بیا خبر د رسول علیه الصلاة والسلام ته د الله عز وجل چې خالق د کون او مکان دی د هغه د طرفه دی. نو دا هم اعجاز د قرآن دی او معجزه د رسول علیه الصلاة والسلام ده چې فرمایي الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها. معجزه د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ډیرې دي چې علماو جمع کړي دي او کتابونه یې جوړ کړي دي. دغه کوچنی پته د هغو د بیان گنجایش نه لري. د هغو د ذکر کولو دپاره په لسهاو پته پکار دي او د هغو په بیانولو کې د امت مصلحت او فایدې شته. د پاره د تثبیت د ایمان او عقیده ډیر مهم او ضروری دي. ورونو موږ او تاسو په دې کې هیڅ شک نه لرو چې محمد رسول الله دی. د زړه د اخلاص دا شاهدی ادا کوو چې لا اله الا الله محمد رسول الله او ان شاء الله پر دغه کلمه د شهادت په مرو او پر دغه کلمه به بیا را پاتېږو. مګر نن ورځ په سبب د ډیروالي د حادثاتو او په سبب د اختلاف د ثقافتو او په سبب د ډیروالي د شک او تردید د طرفه د دشمنانو د خدای او اسلام موږ ودې ته ضرورت لرو چې خپل عقیده ټینګه او ثابته وساتو او ایمان مو پر خپل خالق او رسول او کتاب الله ټینګ او خالص او په پوره باور وي. او دا ایمان مو باید په علم او معلوماتو او دلایلو وي چې موږ پر حق او دین مو حق دی. عقیده مو باید په پټو سترګو او کورکورانه نه وي، ځکه موږ نن ورځ د ډیرو مبتلینو او مشککینو سره مخامخ کیږو او دغه هم مقصد او معنا د قول د الله عز وجل ده چې فرمایي افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. ایا هغه کسان چې په دې پوهیږي چې دغه قرآن و تاسو ستاسو د الله ته طرفه نازل شوی دی هغه داسې دي لکه هغه ړوند چې دا معلومات نه لري؟ یا د دوی په مابین کې ډېر فرق دی. انما يتذكره اولو الالباب. یو هم د معجزاتو څخه د رسول علیه الصلاة والسلام شق القبر دی. رسول علیه الصلاة والسلام په مینا کې تشریف درلودی او هلته یوه لوی ډله د کفارو هم موجوده وه. دغه کفارو د معجزې غوښتنه وکړه او رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل اسمان ته وګورئ.
هغوی چې وکتل سپوږمۍ پر مابین دوه ځایه سوه، نیمه د شرق پر طرف او نیمه د غرب پر طرف لاړه. هلته یو غر موجود و او دغه غر د دوو حصو په مابین کې راغی، خو بیا هم کفار وویل دا سحر دی. ځکه الله جل جلاله فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. حتی که دا معاندین کفار په ورځ د قیامت اور ته هم داخل سي، بیا به هم وایي دا سحر دی، ځکه دوی ټول حقایقو ته سحر وایي. نو الله جل جلاله فرمایي چې په ورځ د قیامت چې کفار و دوزخ ته راوبلل سي او ور اچول کیږي، نو به ورته وویل سي هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا. نو اوس هم وایي چې دا سحر دی. اصلوها ور داخل سي فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، که صبر کوي او که نه کوي دا دواړه و تاسو ته یو قسم دی. انما تجزون ما كنتم تعملون، خامخا و تاسو ته هغه تاسو د عمل جزا درکول کیږي. نو په معجزه د رسول علیه الصلاة والسلام سپوږمۍ بدوایه سوه او کفار وویل دا سحر دی. او بل معجزه رسول علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې څخه بیت المقدس ته بوتله سو او بیا د هغه ځای څخه اسمان ته او بیا اوم اسمان ته حتی و سدرة المنتهى ته او هلته لمونځ پر فرض سو او بیرته راکښته سو په دغه یوه شپه کې او بیا بیده هم سو. دا ټوله اسراء او معراج په یو څه حصه کې د یوې شپې وه. په سهار کې دا خبر و کفارو په سهار کې دا خبر و کفارو ته ووایه، بیا هم هغو ویل اوس دې درواغ معلوم سوه، اوس دې څوک خبره نه مني، ولې موږ په یوه میاشت و بیت المقدس ته رسیږو او په یوه میاشت بیرته ځینې راځو او ته په یوه شپه ولاړې او راغلې، یوازې بیت المقدس هم نه بلکې اوم اسمان ته هم لاړې. نو کفارو یو د بل سره نارې کړه، ویل راسئ، او مسلمانان هم راوغوښتل چې راسئ ستاسې د نبي درواغ واورئ. العیاذ بالله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم راغی. کفار ورته ویل غوږ ونیسه، ستا ملګری څه وایي؟ ویل څه وایي؟ کفار ویل وایي چې د شپې بیت المقدس ته ولاړی او د هغه ځای څخه اسمان ته ولاړی او په دغه شپه کې بیرته راغی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل که ده دغه ویلي وي رښتیا وایي او د دغه ورځې څخه په صدیق مسما سو او مسیلمه ته څه ویل کیږي؟ کذاب. ابو بکر ټول خلق صدیق بولي په سبب د هغه ټینګ ایمان او خالص عقیده. او بیا یې رسول علیه الصلاة والسلام ته وویل ښه چې ته تللې نو د بیت المقدس علامې او نښانې راته ووایه. رسول علیه الصلاة والسلام چې هلته تللی او بیت المقدس ته داخل سو او د انبیا علیهم السلام امامت یې وکړي او بیا اسمانو ته وخېژول سو. دی علیه الصلاة والسلام هلته نه کښېنستی چې د مسجد په عمودو او کلکینو او دروازو کې فکر ووهي او نښانې کې. نو چې دوی ویل علامې راته ووایه، الله جل جلاله بیت المقدس د ده علیه الصلاة والسلام و مخ ته کښېښاوه او ورښکاره کړي او رسول علیه الصلاة والسلام یې په مفصل ډول بیان کاوه. د یوه یوه شي مفصل بیان ورته کوي، ولې چې دی علیه الصلاة والسلام یې ویني او ورته ګوري. بیا هم کفارو ایمان نه راوړي. کفارو ویل زموږ قافله د شام څخه را روانه ده، هغه دې په لار کې ولیدل؟ ویل هو ومې لیدل، په پلانکۍ منطقه کې وه. د قافلې په سر کې سور اوښ دی او دوی غرارې پر بار دي او قافله به په پلانکۍ ورځ دلته راورسېږي. واقعا هم قافله په هغه ورځ راورسېدل او هغه سور اوښ یې په مخ کې و او هغه غرارې پر باندې وې. بیا هم کفارو ایمان نه راوړي او د ده علیه الصلاة والسلام رسالت یې نه ومني. الله جل جلاله فرمای ان يروا كل آیة لا يؤمنون بها، په هیڅ شي ایمان نه راوړي ولې دوی د منلو قصد او نیت کړی وو. بل معجزه د رسول علیه الصلاة والسلام دا ده چې حلال سوی پوخ او کباب سوی پسه خبرې ورته وکړې. یوې یهودي ښځې په نامه د مهمانۍ کباب سوی او په زهرو لړل سوی پسه و رسول علیه الصلاة والسلام ته راوړي. رسول علیه الصلاة والسلام چې د هغه د خوړلو اراده وکړه، اوله ګوله یې په خوله کې کښېښول، پاخه پسه ورته وویل لا تاکلني فاني مسموم، یعنې مه مې خوره زه په زهرو لړل سوی یم. او یوه د صحابه کرامو څخه چې ګوله تېره کړې وه د هغه زهرو په سبب شهید سو او بیا رسول علیه الصلاة والسلام د هغه په قصاص کې دا ښځه مړه کړه. بل دا چې رسول علیه الصلاة والسلام پر یوه درخته چې په مسجد کې ولاړه وه پر هغې یا د هغې و بغل ته به درېدي او خطبه به ویل. یو د انصارو څخه یو منبر چې 3 زینې یې درلودې جوړ کړي. رسول علیه الصلاة والسلام د خطبې ویلو په وخت کې پر منبر کښېنستی او درخته یې پرېښول او درخت په ژړا شروع وکړه، زګیروی یې و او صحابه کرامو هم دا ژړا اورېده. رسول علیه الصلاة والسلام د منبره څخه راتاسو، درخت ته راغی، په غېږ کې ونیول، آرامول یې لکه مور چې خپل کوچنی آراموي. څو درخت چپ سوه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
یوه ورځ رسول علیه صلات وسلام د قضای حاجت دپاره د باندې ووتی او ابو هریره رضی الله تعالی عنه ورسره و، خو هلته یې داسې شی نه کوي پیدا چې په نهام سي او مستور پاته سي. د شیلې په یو طرف کې درخت ولیده، په لاس اشاره ورته وکړه چې راسه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي چې والله دا درخت په شیله کې داسې را روانه وه چې د شیلې مځکه یې تیرل او د ده علیه صلات وسلام مخ ته ودرېده، او بیا یې بله درخته په اشاره را وغوښتل، هغه هم ورته راغله او خپل ستر یې په وکړي. بیرته اشاره ورته وکړه، هره درخته بیرته واغه خپل ځای ته ولاړه. اللهم صل وسلم علیه. یو نفر د بني سلیم څخه چې د عربو یوه قبیله ده و مکې مکرمې ته راغی. قریشو ورته وویل دغه نفر ساحر دی، پام کوه چې خبرې وانه ورې، دا ستا او ستا د اولادو په مابین کې جلاوالی راولي. نفر چې حرم ته راغی، رسول علیه صلات وسلام او صحابه کرام سره ناست دي. سړی ورته وایي والله د مځکې پر مخ مې تر هر چا بد در څخه راځي، والله که دې قوم نه وای ما به وژلی وای. رسول علیه صلات وسلام وفرمایل ایا شاهدي ادا کوې چې زه رسول الله یم؟ هغه ویل زه غواړم چې حلال دې کم او ته وایه چې مسلمان سه. والله که دغه سمساره ایمان راوړي زه به ایمان نه راوړم. د دغه سړي سره یوه سمساره په جیب کې وه چې پر لار یې نیولې وه. رسول علیه صلات وسلام ویل سمساره کمه ده؟ ویل زما سره په جیب کې ده. ویل راویې باسه. راویې ایستل. رسول علیه صلات وسلام ورته ویل زه څوک یم ای سمسارې؟ ویل ته رسول الله یې. اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد. ډېر ښکاره معجزې، ډېر دلایل موجود دي. لمر روښانه، خو څه کوې چې د شوپرک سترګې نسي لیدلی او نه ویني. جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه د خندق یا احزاب په غزا کې ولیدل چې رسول علیه صلات وسلام خندق کینی او خولې ځینې بهیږي. او خندق خو تاسو ته معلوم دی چې ډېره اوږده منطقه وه، د مدینې منورې څخه نیولې بیا تر احد پورې، او صحابه کرامو دا کیندل په لاس یا په ډېر بسیط او ساده سامانو کول. غریبي، فقر، لوږه په داسې اندازه کې وه چې بیا له الله څخه بل څوک نه دی په خبر. او دا لوی اوږد خندق کینی او رسول علیه صلات وسلام په خپله د دوی سره دا کیندل کول. او که به په خندق کې لو ډبره په مخه ورغله هغه بیا ماتول. هره ډبره چې پر صحابه کرامو سخته سوه د هغې شکایت یې رسول علیه صلات وسلام ته کاوه او د علیه صلات وسلام به هغه مشکله ډبره ماتول. نو جابر ابن عبدالله ولیدل چې رسول علیه صلات وسلام ستړي او وږی دي، نو خپلې ښځې ته ورغی. ویل د خوراک یو شی لرو؟ هغې ویل یو کوچنی ډنګر پسه او تقریبا نیمن قدر اوړه سته. ویل پسه به حلال کو او ډوډۍ به پخه کو. رسول علیه صلات وسلام به د څو لږو نفرو اصحابو سره میلمه کو. پسه حلال کی. جابر رضی الله تعالی عنه ورسول علیه الصلاۃ والسلام تراغي او پټ په غوږ کې ورته ویل یا رسول الله زما سره ډېر لږ خواړه سته چې ستا او د درو څلورو نفرو بسیږي، نو هر څوک چې ستا خوښ وي هغه در سره راول. رسول علیه الصلاۃ والسلام یو د اصحاب کرامو څخه امر کوي چې غږ وکړه چې غرمه ډوډۍ د جابر کړه ده. ټول اهل خندق خبر یا جابر چې دا خبره واورېده چې بسته لشکر را روان دي، څوک ډوډۍ ورکولی سي، نو خپلې ښځې ته په تلوار راغی. ویل رسول علیه الصلاۃ والسلام د ټولو اصحابو سره را روان دي. جابر وارخطا دی چې رسوا سوم، مګر د مسلمانې ښځې و حالاتو ته وګورئ. که د اوس د ښځو څخه وای کور به پرې ایښی وای چې رسوا دې کړم، مګر یا دی ویل تا رسول علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې موږ دغه شیان لرو؟ ویل هو، خبر مې چې نیم من اوړه او یو کوچنی ډنګر وری لرم. ښځې ویل بس نو پروا نه کوي. رسول علیه الصلاۃ والسلام په خپل کار پوهېږي. دا د مسلمانانو اطمینان و پر تصرف د رسول علیه الصلاۃ والسلام. او رسول علیه الصلاۃ والسلام بیا د جابر او رسول علیه الصلاۃ والسلام بیا و جابر رضی الله تعالی عنه ته ویل چې په دیګ او ډوډۍ کار مه لرئ تر څو چې زه درځم. رسول علیه الصلاۃ والسلام چې کور ته ورغی، دیګ په غوښو ډک باندې دی او ډوډۍ تیاره ده. رسول علیه الصلاۃ والسلام په خپل مبارک لاس د دیګ څخه غوښې را اخلي او په ډوډۍ کې ایږدي. لس نفره د صحابه کرامو څخه راځي، غوښې او ډوډۍ ورکوي. هغه ځي نور 10 نفره راسي. سو په دغه طریقه ټول اهل خندق راغله، غوښې او ډوډۍ ورورسېده. او جابر رضی الله تعالی عنه وایي والله موږ د خوړو څخه هیڅ شی کم نسو، دیګ او سترخوان پر هغه خپل حال ډک پاته و. دا کار ساحر کولی سي؟ ام سلیم یوه صحابي ښځه ده و رسول علیه الصلاۃ والسلام ته د خپلې لور په لاس یوه کټو غوړي هدیه ور ولېږه. نجلۍ هم غوړي د رسول علیه الصلاۃ والسلام کور ته وروړه. هغو غوړي ځینې واخیسته او کټو یې بیرته په لاس ورکړه. نجلۍ کټو کور ته راوړه او چپه یې وځړول، ځکه خالي وه. په دیوالي کې یو میخ و، په هغه یې سرچپه وځړول. بیا وروسته ام سلیم و هغې خونې ته ورغله. کټو سمه زړېږي او د خوړو ډکه ده. ولور ته ویل یا بنتي و رسول علیه الصلاۃ والسلام ته د غوړي نه ور وړه؟ هغې ویل ور مې وړه. مور یې ورته وایي دا خو ډکه ده. نجلۍ وایي ما ور وړه.
ام سلیم بیا کټو راواخیسته او رسول علیه الصلاة والسلام ته راغله ویل یا رسول الله زموږ هدیه درته راورسېدل ویل هو ام سلیم ویل دا کټو دا د بیا ډکه ده رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل ایا ضرر در رسوي تا و رسول علیه الصلاة تا و رسول ته د خدای خواړه ورکړه او خدای جل جلاله بیا تا ته ده د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم معجزې ډېرې زیاتې دي او دا پته د دې گنجایش نه لري چې موږ هغه پکښې کې ذکر کړو مقصد د دې بیان څخه دا دی چې د ده علیه الصلاة والسلام ژوند او ښه اخلاق او حسن معاشرت او ټول صفتونه چې په ده علیه الصلاة والسلام کې موجود دي دا د دې شاهد دي چې دی نبی او رسول الله دی نو ته ای مسلمانه د زړه د اخلاصه د ده پر نبوت او رسالت شاهدي ادا کړه او موږ د زړه د اخلاص شاهدي ادا کوو داسې شاهدي چې په وینه او رګو کې مو بهیږي او د ساکشلو په حرکت کې مو موجوده ده او داسې شاهدي چې د الله جل جلاله و حضور ته به د دغه شاهدي سره درېږو چې محمد رسول الله دی او دا شاهدي بیا زموږ څخه په یقیني ډول دا غواړي چې د ده علیه الصلاة والسلام په ټولو هغه شیانو کې اطاعت وکړو کوم چې ده علیه الصلاة والسلام په امر کړي او د هغه شیانو څخه لرې اوسو او پرېږدو کوم چې ده علیه الصلاة والسلام ځینې منع کړي او ټول هغه شیان چې ده علیه الصلاة والسلام په خبر کړي رښتیا او واقعي وبولو او د الله جل جلاله عبادت پر هغه ډول وکړو کوم چې ده علیه الصلاة والسلام راښولی دی دغه شاهدي دا پر موږ لازموي چې د ده علیه الصلاة والسلام د دین او طریقې متابعت وکړو او د ده د دین څخه دفاع وکړو او موږ پر خپلو ځانو عملي او تطبیق کړو تر هغو چې مرو او د الله جل جلاله و حضور ته درېږو دا ولې ځکه دا هغه حق دین دی او که د حق ملګري نسو نو به چیرې یو معلومه خبره ده چې پس له حقه ګمراهي ده د الله جل جلاله څخه غواړم چې موږ او تاسې د ده علیه الصلاة والسلام د ډلې څخه وګرځوي او د ده پر طریقه مثابت او قایم کړي او د هغو کسانو څخه مو وګرځوي چې د ده د حوض څخه څښل کوي او د هغو کسانو څخه څو چې د ده علیه الصلاة والسلام سره جنت ته داخلیږي الله جل جلاله د دغه مالک او پر دغه قادر دی نو دا بیان دلته و پای ته ورسوو او په پای کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين